سلامونه ګلونو زده کوونکو ښه راغلاست. دا د بیا یو ځل سره راغلي یو او درس به وایو او د کورنۍ دندو پوښتنه به هم کوو. لکه څنګه چې تاسو په تېرو درسونو کې نوې کلمې زده کړې وې، ما تاسو ته 2 کورنۍ دندې درکړې وې که تاسو ته یاد وي. یو کورنۍ دنده دا وه چې د 8م لوست چې تاسو ته مې څو کلمې درکړې وې، هغه کلمې څنګه وې؟ غیر منظمې وې. ما تاسو ته ویلي چې هغه کلمې باید منظمې کړئ. یو بل دا و چې تاسو باید د نی قلم درس هغه لوست څنګه کوي ولیکئ، البته 2 ځلې په کتابچو کې. نو اوس چا 2 ځلې لیکلی؟ آفرین، ټولو لیکلی. ښه، هغه جمله چې ما تاسو ته ویلي و چې تاسو غیر منظمه و هغه منظمه کړئ، هغه مو کړې تر اوسه؟ آفرین. خو چا چې نه وي کړې، اوس به د هغه نوره ملامتیا هم وي. هغه به دا وي چې څه شی به وي؟ هغه به 3 ځلې د نی قلم درس ولیکي. څو ځلې؟ 3 ځلې. او بل ځلې چې که تاسو بیا هم کورنۍ دنده پرېښودله، نو بیا به زموږ تاسو ترمنځ اړیکې بیخي په خرابېدو شي. باید تاسو دا کار ونه کوئ. سمه ده؟ ښه ګلونو زده کوونکو، راځئ نن به زموږ تاسو درس څه شی وي؟ 9م لوست به وي. او عنوان مو ډېر ښکلی عنوان دی چې موږ تاسو به وایو د پوهولو او راپوهولو لارې چارې. اول خبره دا ده چې دا د پوه او راپوهولو دا څه معنا لري، دا څه شي ته وایي. د پوه او راپوهولو لارې چارې باندې به بیا وروسته خبرې کوو. اول به په دې پوه شو چې پوه او راپوه څه شي ته وایي، یا یو بل پوهولو څه شي ته وایي. سمه ده؟ ګورئ، موږ تاسو ژبه لرو او همیش موږ وایو چې ژبه څه شی دی؟ موږ وایو چې ژبه د پوه او راپوهولو یوه وسیله ده. ژبه دغه ژبه چې تاسو ورباندې خبرې کوئ، وګورئ زه خبرې کوم، تاسو ماته ناست یاستئ، بیا به تاسو هم ما سره خبرې کوئ. نو دغه خبرې چې موږ دغه ژبه چې کاروو، کلمې توري سره یو ځای کوو، نو دې ته چې ویل کېږي؟ ژبه. نو موږ ژبه یوازینۍ یوه لویه او مهمه وسیله ده چې شي ده؟ د افهام او تفهیم، یا په ساده اصطلاح وایو چې د پوه او راپوهولو. پوه دا معنا چې ته په خپل هم پوه شې او یو بل څوک هم پوه کړي. مثلا که یو چا ته ووایي چې ما ته 1 ګیلاس اوبه راوړه، نو که ته 1 ګیلاس اوبه یاده کړې او هغه تا ته بل شی راوړي، نو دالته د پوه او راپوهولو مطلب یا هدف ترسره نشو. نو پوه او راپوهول دې ته وایي چې هم ته ځان پوه کړې او هم هغه شخص چې تو ورسره خبرې کوي هغه څنګه کې پوه کې. مثلا استاد یا ښوونکی تاسو ته وایي چې تاسو به کورنۍ دنده ترسره کړئ، نو په دې خبره تاسو پوه شوئ، کور ته لاړئ، سبا مو کورنۍ دنده ترسره کړه، بیرته راغلی، نو دې ته اوس چې وایي؟ پوه او راپوهول. سمه ده؟ نو دې ته وایي پوه او راپوهول. نو یوه وسیله، یوه لارې چارې چې دي، هغه یوه ژبه ده. وګورئ تاسو ګلونو زده کوونکو، په عکسونو کې دلته موږ تاسو په دې انځور کې 2 سړي لرو چې هغه سړي خپل منځو کې څه کوي؟ خبرې کوي. دوی یو بل څنګه کوي؟ پوهوي. نو د پوه او راپوهولو یوه لار چارې یا یوه لاره دا ده چې هغه 2 نفره یا 3 نفره به څنګه وي؟ ناست وي او خپل منځو کې به څه کوي؟ خبرې به کوي. نو خبرې کول یا محاوره کول، په خپل منځو کې خبرې اترې، ناسته ولاړه، دا یې لارې چارې دي. یوه لاره یې دا ده. ښه، بله لاره به چې وي ګلونو زده کوونکو، تاسو وګورئ کتاب، مجله، دلته وګورئ دې سره موبایل دی چې هغه د ویډیو د لارې یا د کتاب د ویلو له لارې چې کوي؟ خپل یعنی د نورو الکترونیکي یا برقي توکو په واسطه، مثلا موبایل شو، وګورئ د موبایل له لارې تاسو کولی شئ چې کوئ؟ څوک پوه راپوه کوي. وګورئ دغه 2 وګړي چې په خپل منځو کې د څه شي له لارې خبرې کوي؟ هغه د موبایل له لارې، د تلیفون له لارې. تاسو وګورئ چې کله تاسو له خپل پلار سره، خپل ورور سره، ماما سره، کاکا سره خبرې کوئ په موبایل باندې، نو ته یو ځای کې ستا ماما یا ستا هغه څوک چې خبرې کوي یا په بل ځای کې. اوس وګورئ دا یې بله لاره ده چې موږ تاسو د موبایل په واسطه څنګه کوو؟ یو بل پوهوو. صحیح ده؟ بله خبر دا ده چې تاسو یې باید یاده ونه باسئ. ګلونو زده کوونکو، دا وګورئ دغه ښاغلی چې کوي؟ دا ښاغلی تلویزیون ته ناست دی یا هم کمپیوټر ته ناست دی او آنلاین زده کړه کوي. مثلا تاسو
اوس تلویزیون ته ناست یې، سمه ده. اوس دا هم د پوهولو او راپوهولو وسیله ده، خو لږ شرط پکې شته دی. دلته ستاسو خبرې ما ته نه راځي، خو زما خبرې تاسو اورئ. خو که چېرته زموږ تاسو ترمنځ انټرنیټ موجود وي، مثلا دغه وګوره، د بل څوک چې ورسره خبرې کوي هغوی دواړه چې کوي د څه شي له لارې؟ د کمپیوټر د لارې چې د نیټ په وسیله باندې څنګه کیږي یو بل پوهوي او خبرې کوي. تاسو ته به زه یوه کیسه وکړم. کیسه داسې ده، پوهېږئ پخوا خو نه تلیفون و، نه دغسې میسیجونه کتابونه و، او نه د خلکو ترمنځ که غوښتل ارتباط ټینګ کړي. څنګه ارتباط؟ ډېرې زیاتې وې. یو خو دا ده چې لیکل، د لیکلو بڼه، مثلا یو څوک چاته خط لیکي، که په هغه په هر شکل وي، پخوا به هم لیکه، هغوی به چې کول، خط به یې لیکه او بیا به یې لیږم، سمه ده. مثلا وبه لیکل چې موږ تاسو به سره وګورو، یا موږ ښه یو، موږ فامیل ښه دی، زموږ کورنۍ ټوله ښه ده، دغسې به یې خطونه لیږل. پخوا داسې هم شو، په کتابونو کې راغلی دي. مثلا که چېرته به چا غوښتل چې یو څوک خبر کړي، غټ د غرونو په سرونو باندې، مثلا چېرته به چې د غر سر و، خلک به کورونو کې اوسېدل، نو د غره سر ته به یو شخص لاړ له یو غټ ډول سره، د شي سره؟ غټ ډول سره. کله به چې غټ ډول سره لاړ، نو هغه ډول به یې څنګه کاوه؟ واهه. ډول خو به اورېدلی، ته تک دیګ د دې تک صحیح سو. نو دغه ډول به چې کله واهه، نو خلک به ټول راجمع کېدل. او نو دا خو په دې معنا شو چې که ډول یې واهه، نو هر وخت به خلک راجمع کېدل. نه، هر ډول بیل بیل ډول به چې واهه، خپل غږ او وهل یې معلوم و. مثلا که چېرته به د غم کیسه وه، د غم پیغام به یې خلکو ته وړاندې کاوه، نو بیل رقم ډول به یې واهه. خو که چېرته به یې د خلکو رابلل خپل خواته، نو بیا به یې بل رقم ډول واهه. او که چېرته به د اشر خبره وه، تاسو خو پوهېږئ اشر چې اوس هم دا ډول ما په خپله هم لیدلی په کلو بانډو کې، کله چې اشر وي، خصوصا هغه اشر چې په سرلیک کې کېږي، ویالې پاکوي پټو دپاره، نو ډول راوړي، هغه ډولچي چې ډول وهي، نو بیا ټول کلیوال څنګه کېږي؟ راجمع کېږي. وګورئ دا هم د افهام یا د پوهه او راپوهولو یوه وسیله ده، لارې چارې دي. بل نه به خبر کړم، هغه دا ده چې پخوا داسې هم شوي دي چې له یو کلي نه، له یو غر څخه بل غر ته به لاینونه، تارونه غځېدلي وو. چې به غځېدلي وو؟ تارونه د برق. مثلا راځئ وګورو دلته، مثلا یو غر به په دې سیمه کې وو، بل غر به په دې سیمه کې وو، صحیح ده؟ مثلا تاسو فرض کړئ یو تار به هم غځېدلی وو دلته، بل به هم غځېدلی وو، یا به دوه یا به درې. نو د دې په منځ کې به نټونه ول. تاسو نټونه پیژنئ؟ هغه میخونه نټونو سرونو ته چې ورځي، صحیح ده؟ نو هر نټ به خپل رنګونه درلودل، مثلا سور، مالټایي، یا شین، یا تور. نو کله به چې دې خلکو غوښتل چې کوم پیغام دې خلکو ته راورسوي، نو په دې کې به یې څه کول؟ هماغه نټ ته دغه نټ به یې د ککاو تر څو دې طرف ته راشي، او بیا به یې که دغو خلکو غوښتل رنګ به یې معلوم و، هغه به یې دې لوري ته څنګه کاو؟ کشکاو، ټیله کاو به یې تر څو په دې تار لاین کې لاړ شي او هغه خلکو ته ورسېږي. دا هم ډول ډول و. حتی خلکو به اور بلاو په یوه سیمه کې چې څو خلک وپوهېږي. دغه پخوانۍ کیسې وي چې تاسو ته به یاد وي، چې خلکو، ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې پخوا به خلکو لیکل په کاڼو، په تیږو باندې، په دیوالونو، په خټو، ډول ډول خټو باندې به دوی چې کول؟ لیکل به یې کول. اوس د نوي عصر، د نوي ژوندانه لارې چارې چې دي، ما تاسو ته ویلي چې لارې چارې دغه دي چې هغه کمپیوټر لرو، موږ تاسې موبایل لرو، یوه وسیله یې دا ده چې د هغوی سره چې کوو، خبرې کوو. همدارنګه یوه لاره چاره یې دا ده چې هغه خبرې کې ناستي، مثلا دې انځور کې تاسو وینئ. همدارنګه د انټرنیټ، د کمپیوټر په واسطه کولی شي تاسو لارې چارې، د موبایل په واسطه کولی شي هم تاسو لارې چارې وګورئ، خبرې وکړئ ورباندې. او همدارنګه د کتاب یا د پیغامونو لوستل، که هغه په ورقه وي، که هغه په هر شي وي، هم څنګه ده؟ ټولې لارې چارې دي. او همدارنګه د انسانانو ترمنځ محاوره ده، مثلا استاد په صنف کې شاګردان ورسره ناست په ټولګي کې، دا هم چې دی لارې چارې. نو ځکه دلته تاسو نه پوښتنه کوي ستاسو په فکر پوهول او پوهول څه شي ته وایي، یعنی پوهول او راپوهول تاسو څه فکر کوئ څه شي ته وایي. آفرین. کله چې راځئ ډوډۍ تیاره ده، نو ډوډۍ تیاره ده، نو دې ته چې ویل کېږي؟ پوهول او راپوهول. او همدارنګه مثلا بله پوښتنه چې شوې ده دلته، تاسې خپل مطلب نورو ته څنګه رسوئ؟ مثلا که ته غواړې چې ورور ته دې ووایي چې زه ښه یم، خوشحاله یم، څنګه یې رسوې؟
خو یو خو دا ده چې زنګ به ووهې ورته، دا یوه لارې چاره ده، یعنې یا به په انټرنیټ وي یا به په موبایل باندې وي ترسره کې، یا به د تلویزیون له لارې ووایې، صحیح شو، یا به د یو ویډیویي پیغام د لارې ووایې، ویډیو به ثبت کړي هغه ته به ووایې، یا یې لیکنې شکل مثلا هغه ته به کولی شي یو لیک واستوي چې ورور جانه موږ ټول ښه یو، پلار جان مې، مور جانه مې، خورکۍ مې ټول روغ او جوړ یې، موږ ته اندېښنه مه کوه. هغه به هم بیا درته یو لیک ولیکي. نو دا هم بله لاره ده د پوهه او راپوهولو. مثلا لیکل دي، یو چاته په دیواله باندې پیغام، په دیوالونو د ښوونځي نه، په دیوالونو د په کاڼو باندې خلک چې کوي خپل پیغامونه لیکي، خپلې ویناوې لیکي، خبرې لیکي، تر څو یې هلته ولیکي. صحیح شو. ښه ګلنو زده کوونکو، دلته له ما سره څو کلمې دي چې موږ تاسو به یې معنا کوو، او له معنا سره وروسته به بیا کورنۍ دنده هم تاسو ته سپارم. ښه راځئ وګورو اړتیا. تاسو به څه فکر کوئ چې د اړتیا معنا به څه وي؟ د اړتیا معنا به چې وي ضرورت. اړتیا څه ته وایي؟ ضرورت. زه یو تلیفون ته اړتیا لرم، یعنی ضرورت لرم. ښه بل چې دی اړوند. اړوند چې دی مربوط. مثلا زه وایم چې دا کتاب په دې پورې اړوند دی، په ما پورې اړوند دی، یعنی زما دی. اړیکې موږ تاسو به ولیکو آفرین. ارتباط اړیکې. صحیح شو. زما اړیکې له دوی سره ښې دي، یعنی زما ارتباطات څنګه دي؟ له هغوی سره ښه دي. ښه بل هم ډولونه. نو تاسو فکر کوئ چې د دې ډولونو معنا به چې وي؟ موږ لیکو، موږ به چې لیکو بیلګې. ډولونه څه ته وایي؟ بیلګې. همدارنګه مفاهمه. مفاهمه موږ تاسو وایو چې پوه او راپوهول، یا په اسانه به یې زه ولیکم مفاهمه معنا پوهېدل. صحیح شو. یا یو بل پوهوي مفاهمه. صحیح شو. پوهېدنه هم وایو. څه شی؟ پوهېدنه. او همدارنګه وسایل موږ به ولیکو توکي. وسایل چې ته وایي؟ توکي. څو کلمې مې تاسو ته ولیکلې؟ 3 کلمې مې تاسو ته ولیکلې. نو دا 6 واړه کلمې به تاسو بیا هم په جمله کې معنا ولیکئ، یا یوې په جمله کې استفاده کوي. وګورم چې تاسو څنګه جملې جوړوئ. دلته له ما سره یو بل شی پاته شوی دی چې څو توري دي؟ 5 توري دي. نو دغه 5 تورونه به موږ تاسو یوه کلمه جوړوو، خو په راتلونکي درس کې سمه ده له یاده یې مه باسئ. ستاسو کورنۍ دنده به 2 شي. په دې کې به جملې جوړې کوي، او په 18 مخ باندې چې کله موږ تاسو سره چې دی د پوه او راپوهولو کوم متن دی دا ولولئ، او بیا به خبرې کوو ورباندې، کوم لغاتونو باندې کلمو باندې چې نه پوهېږي هغه نه کرخطا کوي. نو ما ته اجازه راکوئ. الله مو مل.